وای شپږ ضرب د شپږو ضرب د شپږ ضرب د شپږ ضرب د شپږ او ضرب د شپږ ضرب د شپږ او ضرب د شپږو د توان یا طاقت په څیر ولیکئ. ګورئ دلته اول موږ ګورو چې کوم یو عدد ضرب سوی. بالکل شپږ ضرب سوی، نو لیکو شپږ. بیا ګورو چې دا څو دفعې ضرب سوی. 1 2 3 4 5 6 7 8 دفعې ضرب سوی. نو د دې په توان کې څو لیکو؟ 8. دې خبرې ته باید تاسې ډېر پام وکړئ چې کله موږ شپږ په توان د 8 لیکو، یعنی شپږ 8 دفعې خپل ځان سره ضرب سوی ده. صحیح ده؟ شپږ 8 دفعې خپل ځان سره ضرب سوی. دا هیڅ کله مساوي نه دی. هیڅ کله مساوي نه دی د شپږ ضرب د 8 سره. ځکه چې تاسې پوهېږئ شپږ ضرب د 8 څو کېږي؟ او بالکل 48 کېږي. خو دلته تاسې حساب کوئ، دلته که یو شپږ ضرب د شپږو سي شپږ دېرش، بیا شپږ دېرش ضرب د شپږو کېږي، بیا هغه اصل ضرب د شپږو، همداسې دا ډېر یو لوی عدد دی. نو موږ وایو چې دغه شپږ توان د 8 یعنی چې شپږ 8 دفعې خپل نفس کې یا خپل ځان کې ضرب سي او د دې څخه یو ډېر لوی رقم یا لوی عدد لاسته راځي. په داسې حال کې چې دغه 48 چې دغه شپږ ضرب د 8 څخه لاسته راغلی ده، دا ډېر یو کوچنی رقم دی د دې په مقابل کې. کوچنی رقم یا عدد دی. نو دلته تاسې د دغه توان په مفهوم باندې پوه سوئ چې د شپږ ضرب د 8 معنا نه ورکوي، بلکې شپږ 8 دفعې خپل نفس کې ضرب سوی چې یو ډېر لوی رقم یا لوی عدد سره مساوي کیږي.